د کندهار ولایتي چارواکي وایي چې دغه ولایت کې د هوایي ځواکونو د هوایي تخنیک انجنیري ټیم د هڅو په پایله کې یوه MD 530 ډوله الوتکه ترمیم او الوتنې ته چمتو شوه. وردګو کې د سیلابونو له امله د مړه شوو کسانو شمېر 22 تنو ته ورسېدی. د میدان وردګو ولایت د پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس فیض الله جلالي وایي چې تېره شپه د دې ولایت په مرکز میدان ښار، جلریز، نرخ، سیدآباد، چختو او چک ولسوالیو کې د سیلابونو له کبله د وژل شوو کسانو شمېر 22 تنو ته لوړ شو او لسګونه نور نادراکه دي. د جلالي په خبره په دې سیمو کې سلګونه کورونه په بشپړ او قسمي ډول ویجاړ شوي دي. جلالي زیاته کړه چې د دې سیلابونو له امله د مرکز میدان ښار او جلریز ولسوالۍ په اړوند سیمو کې د کابل او بامیان لویه لاره هم تړل شوې ده او د خلاصولو په موخه یې هڅې روانې دي. کندوز کې نږدې 1100 کورنیو ته د څښاک اوبه برابریږي. د کندوز د کلي او بیارغونې او پراختیا ریاست مسؤلین د دغه ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې 1072 کورنیو ته د څښاک اوبه برابرولو خبر ورکړی دی. د یاد ولایت د کلي او بیارغونې او پراختیا ریاست مسؤلینو ویلي چې د دغه ولایت په مرکز شفتالو باغ، کلو او امام صاحب ولسوالۍ په نواباد کنجک سیمه کې د 14 میلیونو 941,213 افغانیو په لګښت د اوبو رسولو د دوو شبکو چارې پیل شوي دي. د مسؤلینو په خبره په دغه پروژه کې 11,544 متره پایپ او 80 سولري تختې 180 مترو په ژوروالي سره د دوو ژورو څاګانو کیندل، د 120 متره مکعب په وړتیا د اوبو زیرمه جوړول او کور په کور د 209 نلکیو نښلول شامل دي. د یادو پروژو د کار په جریان کې به د کیلو 50,081 تنو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه هم برابره شي. د ایران په کرمان ولایت کې د افغانانو کار او اوسېدل منع اعلان شوي دي. ایراني رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت حکم کړی چې د ایران په کرمانشاه ولایت کې د افغانانو میشتېدل، اوسېدل او کار کول منع اعلان شوي دي. په راپور کې راغلي چې ټول افغانان به د 14 ورځو په لړ کې د دغه ولایت راټول کړی شي او د هغوی د نیولو حکم هم صادر شوی دی. خو په راپور کې د دغې پریکړې د دلیل په هکله هیڅ نه دی ویل شوي. د سودان د جګړې 30مه ورځ او 10 ملکیان تازه وژل شوي دي. په سودان کې هغه جګړه چې په پلازمینه خرطوم کې د پوځ او چټک ملاتړ ځواکونو ترمنځ پیل شوې وه 100 ورځو ته ورسېده. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې په دې جګړه کې پلازمینه خرطوم ویجاړ شوی او په دارفور کې د قومي تاوتریخوالي زیاتېدو او څه باندې 3 میلیونو کسانو د بې ځای کېدو سبب شوی دی. بلخوا د فرانسې خبري اجانس راپور ورکړی چې پرون شنبه په دارفور کې د استوګنې پر ساحو د توغندیو په حمله کې لږ تر لږه 10 ملکیان وژل شوي دي.